د نجونو د زده کړو سره د طالبانو د دښمنۍ دوام. وایي نجونې حق نه لري چې کانکور کې ژورنالیزم، اقتصاد، زراعت او انجینري انتخاب کړي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د کانکور ازموینې پیل د نجونو لپاره څانګې محدودې شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو چارواکي وایي د افغانستان په 33 ولایتونو کې هم مهاله پوهنتون ته د شاملېدو یا کانکور ازموینې پیل شوې دي. خو په لومړي ځل نجونې پکې د پوهنتونونو ځینې څانګې یا رشتې نشي غوره کولی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت کې د کانکور ازموینې مشر عبدالقدیر خموش وایي له 3-4 څانګو پرته په نورو ټولو برخو کې نجونې د خپل خوښې پوهنځی ټاکلی شي. نوموړي بي بي سي پښتو ته وویل د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ټولګیو په جوړولو کې له ستونزو سره مخ نه شو او جلا ټولګي ورته برابر کړی شو، د لوړو زده کړو وزارت پریکړه وکړه چې ځینو څانګو ته یې معرفي نه کړي چې وروسته یې د تبدیلۍ غوښتنه وکړي. ښاغلی خموش زیاتوي اقتصاد، ژورنالیزم، د کرنې ځینې رشتې، وترنري، انجینري کې ساختماني برخه، قانونو څانګه هغه برخې دي چې په ځینو سیمو کې نجونې ورته انتخاب نشي کولی. ښاغلی خموش ادعا کوي چې په دغه څانګو کې له وړاندې په ځینو سیمو کې د نجونو لیوالتیا کمه وه او پر همدې بنسټ پریکړه شوې. خلک وایي طالبان په سیستماتیکه توګه نجونې له زده کړو محروموي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.